اسرائیل د ایران S-300 توغندیو ټول سیسټمونه له منځه وړي. ایران له اسرائیل څخه د غچ اخیستو په لټه کې دی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. وال سټریټ ژورنال لیکلي د اسرائیلو په برید کې د ایران د S-300 توغندیو ټول سیسټمونه له منځه تللي. وال سټریټ ژورنال د خالي یاشنبې پر ورځ د لړم پر 5مه د یو اسرائیلي چارواکي له خولې خبر ورکړی چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې ایران 4 S-300 د توغندیو دفاعي سیستم درلود چې تر ټولو پرمختللی هوایي دفاعي سیستم ګڼل کیږي. دغه ټول د اسرائیلو په برید کې ویجاړ شوي. ایران په دې اړه لا څه نه دي ویلي او وایي چې د هر شوي برید ځواب به ورکوي. د اسرائیل ارزونه دا ده چې تهران د اسرائیل برید ته ځواب ورکوي. د اسرائیلي ورځپاڼې د راپور له مخې د اسرائیل ارزونه دا ده چې ایران به د اسرائیل برید ته ځواب ووایي. ویل کیږي دې ته په پام سره چې ټوله سیمه پر تهران د برید شاهده به د ایران د واکمنۍ لپاره دا ناشونې ده چې غبرګون ونه ښیي. دغه راپور ډیروي چې په راتلونکي برید کې به وضعیت بل ډول وي ځکه چې له دې سره به د امریکا ټاکنې پای ته ورسیږي او اسرائیل به د لبنان په جګړه کې خپلو موخو ته نږدې شي. دغو چارواکو ویلي دا ډول وضعیت به اسرائیل ته اجازه ورکړي چې د حساسو موخو په ګډون د ایران په پراخو ځایونو بریدونه وکړي. راپور ډیروي که چیرته ایران په اسرائیل برید وکړي نو اسرائیل به خپلو پخوانیو ټاکنو ته ور وګرځي چې په هغو کې د ایران پر اټومي بنسټونو، د انرژۍ پر بنسټونو او د ایراني واکمنۍ په سمبولونو بریدونه وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.